هغه اته څیزونه چې ښځې باید له خپلو خاوندانو څخه تمه ونه لري. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوي ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د هغو اتو څیزونو باره کې معلومات شریکوم چې ښځې باید د خپلو خاوندانو څخه د دې څیزانو تمه ونه لري. اول، ستاسې میړه باید ستاسې او د خپلې مور ترمنځ یوه غوره یا انتخاب نه کړي. په میړه باندې فشار راوستل چې ستاسې او د مور ترمنځ یو انتخاب کړي، په دې سره تاسې د دوی په منځ کې فاصله نه رامنځته کوئ، بلکې یوازې خپل میړه له ځانه لرې کوئ. دویم، ستاسې د شریکانو په رقم دې تاسې ته غوږ ونیسي. دا چې د مشکلاتو په مهال د خپل میړه سره خبرې کوئ او د خپل زړه خبرې ورسره شریکوئ، دا ستاسو حق دی. خو اصلا د دې هیله مه لرئ چې هغه دې ستاسې د دوستانو یا شریکانو په شان ستاسې سره معامله او برخورد وکړي. د خبرو کولو او مشکلاتو بیانولو څخه د نارینه‌و هدف هغو ته د حل لارو لټول دي. په داسې حال کې چې ښځې تر ډیره په یو داسې چا پسې ګرځي چې صرف دوی ته غوږ ونیسي تر څو د دوی د زړه بړاس واوري او له دوی سره همراهي وکړي، نو خاوند سره د ښځې په شان ژوند کول غوره کړئ. دریم، ځینې ښځې خپلو خاوندانو ته د واده نه څه موده وروسته وایي ما ته وخت نه راکوي یا زما لپاره وخت نه لري او ټول ځان دې په کاروبار کې مصروف کړی. نو داسې خبرې باید ونه شي، ځکه چې دا ضروري نه ده چې د واده وروسته دې هغه ستاسو په خاطر خپل کار، کسب او کاروبار نه لاس واخلي یا ورته لږ وخت ورکړي. څلورم، ځان دې تغییر کړئ. له واده څخه تر څو کلونو تېرېدو وروسته زیاتره ښځې دا سوچ کوي چې ولې مې دې سړي سره واده کوو، د ده رفتار ښه نه دی دا او هغه. نو د دې په ځای چې تاسو منفي سوچ وکړئ، خپل ځان ته مو تغییر ورکړئ او خپل ځان بدل کړئ. د خپل خاوند په مثبتو عادتونو سوچ وکړئ او د هغه مثبت عادتونه په پام کې ونیسئ. دې سره به ستاسو په منځ کې مینه نوره هم زیاته شي. پنځم، له دوستانو سره دې خپلې اړیکې وشلوي. ځینې ښځې په خاوند ډېر کلک نظر ساتي او دا کوشش هم کوي چې له ځینو دوستانو سره دې اړیکې وشلوي، نو دا هم ښه خبره نه ده، ځکه چې سړی په دې معاملو کې تر ښځو زیات هوښیار دی چې چا سره دوستي وپالي او چا سره نه. شپږم، ځینې ښځې له خپلو خاوندانو سره په دې هم جنجال کوي چې تا ته ولې د واده تاریخ یاد نه دی، ولې درته زما د پیدایش ورځ یاد نه ده او داسې نور، او دا ورځې باید لمانځل شوې وي خو تا ته نه دي یادې. نو داسې خبرې کول هم مناسب نه دي. اووم، له میړه مو دا هیله مه لرئ چې کوم کارونه ستاسو خوښیږي د هغه دې هم خامخا خوښ شي. اتم، که میړه سره مو کوم مشکل لرئ نو هغه سره کښېنئ، خبرې ورسره وکړئ. داسې نه چې هر وخت په غوسه او یا نارضایتي ښکاره کوئ، نو دا کار ستاسو ترمنځ ستونزې نورې هم ډېروي. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي، نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او که غواړئ تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.